تش بلکیان وي دا څوک دي السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر تکړه ښه بخیر ته ښه یې خیر اوس تش بلکیان ول یاره ما ته داسې پریشانه غوندې ښکاره کېدې ځکه مې شوقه دې سره وویل څه په راپوه شوې یاره ستا د خوا بده نه شي ما ته ته داسې پریشانه غوندې ښکاره شوې زه د سړي په پښو پوهېږم چې دا سړی پریشانه دی کنې خلک ډېر تېرېدل ځکه ما غږ خپله نه پسې کوئ یاره رښتیا هم کار مې ډېر سره خراب دی دا د پریشانۍ خبره نه ده د هرې مسلې حل شته صرف پوه غواړي ته په دا پریشان یې دا دې ته پریشانۍ خبره نه ده دا مسلې حل له ما سره شته یاره د دې پریشانۍ به سال وي که له تا سره حل شته خو راویې باسه د دې حل به زه اوس د سیدرو باسم ته راکړه لاس پریشانه نوم دې څه دی ضیاء الدین ښه ضیاء الدین څه زورور نوم ده دی ته برناکه پریشانه ستا کار په ډېر لنډ وخت کې برابرېدونکی دی دونې به د کار برابر شي خالي یوه شکرانه راکړه لیار به زه په خپله په ګوتو درکړم تاسې د کوم کار اراده کړې ده دا کار پسې ټینګ کړم اراده خو به د کړي وي د یو کار او د کار اراده مو خود کړي ده اوس هم روان وم شوروم له پیمنټ مه کوئ بس دا د دوی د جوړېدو کار ډېر د خیر اراده ده کړې ډېر د خیر مشوره ده راکړه ستا شیریني څو ده 500 د زما ډېره نه ده خالي 500 راکړه بس 500 دونه شی نه دي او مړه بس خدای د کار برابر کړي سړی پر ځای برابر شي ما ته زه ډېر پریشانه ښکارم پر ښي لاس کنې لاس پیسې موږ نه اخلو یم یقیني ډېر پریشانه د پریشانۍ خبره نه ده ورسه خدای به بل رافسا کړي راسئ خپل سپېره قسمتونه وګورئ راسئ خپل سپېره قسمتونه وګورئ راسئ خپل سپېره قسمتونه وګورئ راسئ او په دغه به زم خپل بخت ګورم راسئ خپل سپېره قسمتونه وګورئ السلام علیکم وعلیکم السلام خیر سلام ته څنګه یې ځوانه ښه یې ته څنګه یې برابر یې خیر دی بالکل ښه یم ته څنګه یې زموږ زندګي ده ښه ده ته د زما لاس هم راوګوره له ډېره وخته مو واده نشته قسمت مې ډېر خراب دی دا خو اسانه مسله ده ته دا لاس راکړه چې زه ستا لاس وګورم وعلیکم السلام ته لاس راکړه او دا ستا کار ډېر بد خراب دی څه خیر ته ډېر بد قسمته یې دونې بد قسمته ما په ګرد ژوند نه دی لیدلی لکه ته چې ستا ښځه چې ده هغه د 7 کلو ماشومه د موټرسایکل ونګې ده بدبخته ته خالي ما ته قاتل په لاس راکړه قاتل خو مو په لاس درکړی وي ځوانه خو له دا څخه بدي جوړېږي دا ځینې مسلې موږ چاته په لاس نه ورکوو ځکه تا ته نسم درښوولی خو یو حل یې شته له ما سره اوس هم چې دا دانه نه ده دا دانه دا د قسمت دانه ده دا که مې در په غاړه که د ودو به در باندې باران وي بیا به په دا اریان زه کومه یوه وکړم شکرانه به ښه ډبله وي څو شکرانه ده خو در په دره شکرانه لږ ده خالي 5,000 خالي 5,000 د نو ستا بلیا واخلي 5,000 د نو ستا بلیا واخلي بسم الله الرحمن الرحیم زه د ودو به در باندې باران ښه زه صحیح دی ټیک ځوانانو څه ته کار نه وي یا زموږ څه کار نشته راسئ خپل سپېره قسمتونه وګورئ راسئ دلته څه ټګ ناست د خلکو شکونګې ته ځان تیار کړی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ناست یې لاسونه ګورم بختونه ګورم پالونه ګورم نو که د سړي که لاس نو بیا به څه به کوې نو دغه به ډېر قسمت خراب وي لاس ویلې هم نه نو لاس غذا دې زما نسته قسمت خراب دی که سم دی خو لاس مې نسته نو هغه به پښې وګورو تله به وګورو ته ما ته ټګ ښکاره کړې کور دې چیر دی ځوانه زموږ په روزۍ کې به لغتې نه راوایې خپل کار وباسه دا تا ته اجازه ده ټګه دارنګه نسم تللی په لویه لاره کې ناستې خلک شکایه سادهګانه پیدا کړي دي ټګ یې در شو کړي دي نسم تللی لاړ شه خپل کار کوه نسم تللی
ټاګه تر ډېره مې نیولې تر ډېره مې نیولې نه نه ټاګه دا رنګه نشي کېدلی غریبان د پیدا کړي دي سادهګان د پیدا کړي ورته ناستې شکایې زموږ د بچیانو روزي ده زموږ د بچیانو په روزۍ کې لغتې مه راوړه نه نه که د بچیان روزي ده د هغوغه نه د روزي ستېږي اخې بیا به نو زه لاس مستوي ودرېږه تلای نه سې ځمه راسه خبرې سره کوو راسه ودرېږه ټاګه ته دا ټاګ وګور اوبو اخیست پیدا کړي ځاته له ځانه پیر ورته جوړ کړي وګوره ازه خیر دغه ګرانه ګراني ده د خلکو دغه علامو ته پام کړ د شکار پر برابر شوي دا راوړي بیا لکې پخوا راغلي په رزق کې لغته راوړم زه بیا ځم پر بل کونج به کښېنم دې ښې پیسې را روانې ګرانو کتونکو د کلا سیفلا څانګې د کار په اړه څه نظر لرئ په دغه لیکلو شمیرو باندې اړیکه ونیسئ همدغه رنګه که د خپل کاروبار خبرتیا یا اشتهار چلول غواړئ هم د کلا سیفلا څانګې له ټیم سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ